د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 18 لوسته. ښه راغلاست. د نن ورځ د درس موضوع مو جفت او تاک عددونه دي. ګرانو زده کوونکو، نن غواړو چې د ریاضي یوه نوې او خوندوره موضوع زده کړو. تاسې ټول له عددي شمېرو سره بلد یاست. زه به یې پر تخته تاسې ته ولیکم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دا شمېرې چې ما دلته ولیکلې تاسې پیژنئ، خو نن موږ دا شمېرې پر 2 برخو ویشو. ګرانو زده کوونکو، ځینې شمېرې جفت دي او ځینې تاک دي. راځئ وګورو چې دا څه معنا لري. که یوه شمېره یا یو عدد پر 2 پوره وویشل سو نو هغه جفت شمېره ده. که یوه شمېره پر 2 پوره ونه ویشل سي نو هغه تاک شمېره ده. زه به 2 پنسلونه راواخلم او هغه به په مساوي ډول پر 2 برخو وویشم، نو هرې خواته یو پنسل رسیږي. دا ښیي چې 2 جفت شمېره ده ځکه چې پر 2 برخو پوره وویشل سوه. راځئ چې 3 پنسلونه راواخلو او پر 2 برخو یې جلا کړو. یو پنسل یوې خواته ږدو او بل پنسل بلې خواته. 3یم پنسل یوازې پاته سو. د دې معنا دا ده چې 3 تاک شمېره ده. راځئ چې فکر وکړو. له 1 څخه تر 10 پورې به عددونه ولیکو او له هغو څخه به یوه شمېره واخلو. بیا به ووایو چې جفت ده که تاک. راځئ چې اول عددونه ولیکو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. له دې شمېرو څخه به یوه شمېره انتخاب کړو. زه د 4 شمېره انتخابوم او ګورم یې چې جفت ده که تاک. 4 به 2 برخو ته مساوي وویشم. هرې خواته 2 رسیږي، نو ویلی سم چې 4 یو جفت عدد دی. ګرانو زده کوونکو، نن مو زده کړل چې ځینې شمېرې جفت او ځینې تاک دي، لکه د 2 4 6 8 10 12 14 16 18 او 20 شمېرې جفت شمېرې دي، او 1 3 5 9 11 14 15 17 او 19 شمېرې تاک شمېرې دي. تاسې چې کله نن کور ته ولاړ سئ، له 1 څخه تر 10 پورې شمېرو څخه به یوه شمېره انتخاب کړئ او د خپلو کورنیو له غړو سره به دا تمرین وکړئ چې دا شمېره جفت ده او که تاک. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د 2 رقمي عددونو سره د 1 رقمي عددونو جمع کول زده کړو. په مخه مو ښه.